का आगाज देकर अंजाम स्ताद पनाम जमाना लरे दवाम स्ताद पनाम का आगाज देकर अंजाम स्ताद पनाम का आगाज देकर ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق پنام کا آغاز دے کر انجام سات پنام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق. درنو اوریدونکو، د مؤمن او د مسلمان د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت رښتینولي او صداقت دی. نو باید چې په رښتینولي او په صداقت باندې هر مؤمن او هر مسلمان ځان سنبال کړي او دا د خپل خوی او عادت وګرځوي. صدق او رښتینولي هغه صفت دی چې له پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سره ملازم او هملاری دی. دا خبره ناشونې ده چې کوم پیغمبر د دروغ ویلي وي. دا هغه صفت دی چې ټولو پیغمبرانو ته نږدې او ورسره مل دی. کله چې الله رب العزت په قرآن کریم کې له پیغمبرانو څخه د پیغمبر ستاینه کوي، د هغه ستاینه په صداقت او په رښتینولي سره کوي. ګورئ الله رب العزت په صورت مریم کې په 41 آیت کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ستاینه په رښتینولي او صداقت سره کوي. فرمایي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. په کتاب کې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام یاد کړه بېشکه هغه رښتینی پیغمبر و. ګورئ الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام ستاینه او صفت کوي، خو ستاینه او صفت یې په رښتینولي او صداقت سره کوي. نو باید هر مؤمن هر مسلمان ځان په رښتینولي او صداقت سره سنبال کړي او د دروغو نه لاس واخلي. همدارنګه الله رب العزت چې کله په قرآن کریم کې د حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام ستاینه او صفت کوي، نو د حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام ستاینه او صفت په رښتینولي او صداقت سره کوي. الله په صورت مریم کې 56 آیت کې فرمایي واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. ای پیغمبره، په کتاب کې حضرت ادریس علیه الصلاة والسلام یاد کړه بېشکه چې هغه رښتینی پیغمبر و. ګورئ چې کله ستاینه کیږي، کله صفت کیږي، نو ستاینه او صفت یې په رښتینولي او صداقت سره کیږي. همدارنګه کله چې الله رب العزت په خپل کلام کې د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ستاینه او صفت کوي، نو د حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام ستاینه او صفت هم په رښتینولي او صداقت سره کوي. الله په صورت مریم کې په 54 آیت کې فرمایي واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. ای پیغمبره، په کتاب کې حضرت اسماعیل علیه الصلاة والسلام یاد کړه بېشکه چې هغه په وعده کې رښتینی و او هغه د الله رب العزت رسول او نبی و.
ګورئ درنو اوریدونکو، صدق او رښتینولي هغه صفت دی چې له پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام سره ملازم او هملاره دی. دا خبره ناشونې ده چې کم پیغمبر د دروغ ویلي وي. دا هغه صفت دی چې ټولو پیغمبرانو ته نږدې او ورسره مل دی. کله چې الله رب العزت په قرآن کریم کې له پیغمبرانو څخه د یو پیغمبر ستاینه کوي، د هغه صفت کوي، نو الله د هغه صفت او د هغه ستاینه په رښتینولي او صداقت سره کوي، لکه څنګه چې تاسو واورېدل درنو اوریدونکو چې د رښتینولي او د صداقت صفت له پیغمبرانو سره ملازم او هملاری دی. هر پیغمبر باید په دغه صفت باندې سمبال وي، تر څو د یوې شیبې په اندازه هم څوک پرې شک ونه کړي دغه صفت په هغوی کې اصیل او ریښه لرونکی دی. هغه لقب چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام څخه د مخې پرې مشهور و، هغه صادق او امین و، یعنی رښتیا ویونکی او امانتدار. سبحان الله، د پیغمبري نه مخکې، د بعثت نه مخکې زموږ پیغمبر محمد رسول الله په رښتیا ویونکي امانتدار باندې ملقب و. له خپل حبیب محمد رسول الله نه صداقت او رښتینولي زده کړئ، دروغ، چلبازي او فریب پرېږدئ. له بعثت او د پیغمبري نه 3 کاله وروسته الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لارښوونه کوي چې خپله بلنه په ډاګه کړي. الله رب العزت په سورت حجر کې 94 آیت کې محمد رسول الله ته فرمایي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. نو هغه څه ښکاره کړه چې ته پرې مامور شوی او له مشرکانو څخه مخ وګرځوه. مخکې له دې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک په پټه د الله دین ته رابلل او د الله رب العزت وحدانیت او توحید به ورته بیانوه. خو له بعثت څخه 3 کاله وروسته الله محمد رسول الله ته لارښوونه کوي چې په ډاګه باندې خلک د الله دین ته راوبلي. الله ورته وایي فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. کله چې دا خبره الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوي، رسول الله د صفا د غره په سر باندې دریږي او فریاد کوي، آواز کوي، ای د فلانی زویه، ای د فلانی زویه، تر څو چې قبایل راټولیږي، حتی هغه کسان چې نه یې شو کولی چې راشي د ځان په ځای خپل استازي راواستول تر څو خبر ورته راوړي چې محمد رسول الله څه وایي. کله چې ټول د صفا په غره باندې راټول شول، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ما ته ووایئ که چیرې تاسو ته ووایم چې د دغه غره تر شا یو لښکر دی او غواړي په تاسو باندې یرغل او حمله وکړي، آیا تاسو زما خبره منئ که نه؟ هغو ټولو په یو آواز سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځواب ورکه موږ هیڅکله له تا نه دروغ نه دي اورېدلي، ستا خبره ضرور منو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل زه د الله له لورې پند ورکوونکی او ویره ورکوونکی یم چې ستاسو لورې ته مبعوث شوی یم او د دې په مقابل کې یو شدید عذاب دی. یعنی که څوک د الله رب العزت دین ونه مني، کومې خبرې چې زه کوم دا ونه مني، الله رب العزت به هغوی ته په آخرت کې سخت عذاب ورکوي. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابولهب راپاڅېده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې وویل افسوس پر تا، آیا د همدې لپاره دې موږ راټول کړو؟ الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته دلیل راوړ. هغه په پیل کې داسې خبره وکړه چې تر یوې اندازې پورې د منلو وړ نه وه، ځکه چې د صفا غر یو کوچنی غر دی. خو سربیره پر دې له هغوی څخه پوښتنه وکړه چې څه وایي. هغوی په بشپړ صراحت سره اعلان وکړه چې موږ هیڅکله له تا نه دروغ نه دي اورېدلي، څه چې ته وایې موږ یې اورو او موږ یې منو، حتی وروسته له دې چې پیغمبري یې اعلان کړ. د ابولهب ځواب محمد رسول الله ته دا و افسوس پر تا،
هغه دا خبره وکړه خو دا جرأت یې ونه کړه چې پیغمبر علیه السلام تکذیب کړي او پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې ته دروغ ووایي. صرف دومره ویلې تبا لک. خو د الله پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی و. کمې خبرې چې کولې په هغه کې صادق و. نو که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې دریږي، الله رب العزت د محمد رسول الله نه دفاع کوي، جانب مقابل به الله رب العزت تباه کوي. تاسو ګورئ چې ابولهب او د هغه میرمن الله رب العزت په څنګه عذاب باندې تباه کوي. رسوایی د دنیا او د آخرت د هغوی په برخه باندې کیږي. حتی د ابولهب مړي ته څوک پیدا کیږي نه چې هغه دفن کړي، هغه ښخ کړي. نو ته هم ګرانه وروره، په ځانګړې توګه زما هغو ورونو چې تاسو بلونکي یاست د الله دین خلکو ته بیانوئ، په صداقت او په رښتینولي باندې ځان سنبال کړئ. دا د خپل خوی او عادت وګرځوئ. د الله دین په ډاګه باندې د الله بندګانو ته بیانوئ. په دې لاره کې د هیچ چا نه خوف حراس مه کوئ. که ستاسو په مقابل کې څوک درېږي، انشاءالله الله به ستاسو دفاع کوي او هغوی به الله رب العزت لکه د ابولهب په شان باندې رسوا او ذلیله کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لقب صادق او مصدوق و. صادق یعنی رښتیا ویونکی، مصدوق یعنی تایید شوی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کوي، فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره وفرمایل، صادق و مصدوق زموږ لپاره وفرمایل، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه. د ستاسو د هر یو پیدایښت د مور په ګېډه کې تر 40 ورځو پورې د نطفې په توګه دی. دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه خبره په هغه زمانه کې وکړه، د هغوی لپاره خورا یوه عجیبه او غریبه خبره وه، ځکه چې په هغه زمانه کې هیڅ کوم دلیل نه و. خو په حاضر حال کې د نوي علم له ثوابتو څخه ده. نوي علم دا ثابته کړې ده چې د هر انسان پیدایښت د مور په ګېډه کې تر 40 ورځو پورې د نطفې په توګه وي. یو ځل بیا درنو اوریدونکو، د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا وینا بیا واورئ چې هغه وایي صادق او مصدوق. دا د هغوی لپاره یو خیالي څیز دی چې له هغه سره هیڅ کم اړیکه نه لري، خو هغه صادق او مصدوق دی. نو څنګه هغه تصدیق نه کړو او څنګه باور پرې ونه کړو؟ تصور وکړه که آوازه خپره شوې وي چې یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ ویلي، آیا له دې آوازې وروسته به هغه چا هم تصدیق کړی وی؟ ناشونې ده، مګر اومې نه ایلې چې صداقت او رښتینولي یو هملاری او مهم صفت دی چې هر پیغمبر ورته اړتیا لري. نو ته هم په صداقت باندې، په رښتینولي باندې ځان سنبال کړه او وروسته د دې نه په ډاګه باندې د الله کلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درانه احادیث د الله بندگانو او د رسول الله امت ته بیان کړه. څوک به وي چې ستا خبره ونه مني، خو که ته خپله د رښتینولي او د صداقت په صفت باندې سنبال نه یې، په فساد، په منکر او په دروغو باندې ګرفتاره یې، نو کله چې ته بل چاته خبرې کوې، حتی خپل اولاد ته، نو ستا اولاد به څنګه ستا خبره ومني؟ نو درنو مسلمانانو، ورونو او خویندو، د مسلمان او د مؤمن د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت رښتینولي او صداقت دی. الله رب العزت چې په خپل کلام کې کله د هر پیغمبر صفت او ستاینه کوي، نو په رښتینولي او صداقت کوي. راځئ په دې رښتینولي او صداقت باندې ځانونه سنبال کړئ، تر څو الله رب العزت عزت د دنیا او آخرت ستاسو په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ناومنا یا مستحق نعمتو، ناومنا یا مستحق نعمتو، ناومنا یا مستحق نعمتو. را رسیږي هر انعام ستا په نامه، را رسیږي هر انعام ستا په نامه.
زمانہ لري دوام ستا په نامه که آغاز دی که انجام ستا په نامه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. څوک تر الله ډیر رښتیا ویونکی دی؟ الله رب العزت په سورة نساء کې په 87 آیت کې فرمایي الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه ومن اصدق من الله حدیثا. وګورئ چې الله زموږ سره څنګه چلند کوي. الله فرمایي الله هغه دی چې له هغه پرته هیڅ کوم بل الله نشته. هغه به تاسې ټول د قیامت په هغه ورځ راټول کړي چې د هغې په راتګ کې هیڅ کوم شک او شبهه نشته او د الله له خبرې نه ډېره زیاته رښتونې خبرې د بل چا کیدی شي. د الله رب العزت نه ډېر رښتیا ویونکی څوک دی؟ ومن اصدق من الله حدیثا. الله خپل صفت رښتینولي ګرځولې ده. له دې نه وروسته درنو اوریدونکو دغه آیت چې ستاسو د وجود په تل کې نفوذ وکړه او داسې اغیزې پر تاسو وکړه، نو آیا د قیامت ورځ نه تصدیقوئ؟ ښایي په ځواب کې ووایئ تصدیقوو یې. نو زه به بیا دا درته وایم چې کله د قیامت ورځ تصدیقوئ نو د قیامت لپاره تاسو څه کړي؟ الله رب العزت د سورة نساء په 122 آیت کې فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا. الله فرمایي پاتې شول هغه خلک چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه وکړي، نو موږ به هغوی داسې باغونو ته داسې جنتونو ته ننباسو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره هستوګن وي. دا د الله رب العزت رښتینې وعده ده او د الله نه به زیات څوک په خپله خبره کې رښتینی وي. ومن اصدق من الله قیلا. ایا له الله رب العزت نه لا ډېر رښتینی څوک شته؟ اوس تاسې پوه شوئ چې یو جنت شته دی، نو ولې د هغه جنت لپاره ځان را چمتو کوئ؟ اوس چې پوه شوئ نو ولې له هغه څخه نه ویریږئ؟ د قیامت لپاره چمتووالی چیرته دی؟ آیا زموږ پروردګار العیاذ بالله دروغ وی؟ قسم په الله چې دغه مفاهیم خورا لوړ او ګویا دي، خو که چیرته ژوندیو زړونو ته ورسیږي الله رب العزت دې زموږ زړونه ژوندي کړي تر څو دا ښایسته مفاهیم زموږ زړونو ته ورسیږي، د الله نه وویریږو او د قیامت او د جنت لپاره زارونه چمتو کړو. نو درنو اوریدونکو ځان په صدق او په رښتینولي باندې سنبال کړئ تر څو الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي او الله رب العزت مو د جهنم نه وساتي. ځکه هغه کس چې رښتینی وي او صادق وي الله به هغه ته د جنت د لارې لارښوونه کوي، او هغه څوک چې کاذب او دروغجن وي الله رب العزت به هغه ته د جهنم د لارې لارښوونه کوي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی ان الصدق یهدی الی البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای رښتینولي سړی د خیر او نیکي په لور بیایي او د خیر او نیکی پایله جنت دی. انسان رښتیا وایي او د رښتینولي په لټه کې دی تر هغو چې نوم به یې له الله سره په رښتین ثبت شي، او دروغ انسان د ګناه او فساد په لورې بیایي چې د ګناه پایله اور دی. انسان دروغ وایي او په دروغو پسې ځي ان تر دې چې نوم به یې له الله سره په دروغجن ثبت شي. هوکې درنو اوریدونکو څوک چې د سباوون د رڼا بدلو ویني د تیارې ستونزې پر هغه باندې آسانیږي. څوک دغه بدلې ته په ټیټه سترګه ګوري هیڅکله نه. نو د صدق او د رښتینولي بدله څه شی دی؟ جنت دی. نو ولې ځان صادق او رښتینی نه ګرځوې؟ صدق او رښتینولي خپل صفات، خپل عادت او خپل خوی وګرځوه، د دروغو نه ځان وساته.
د صدق او رښتینولي د کړاو په وړاندې د جنت بدله ده. دغه کړاو د دې ستر اجر په وړاندې خورا ډیر ساده دی. خوښیږي دې چې د الله په وړاندې څنګه ولیکل شي. تصور وکړه چې د الله په وړاندې ستا نوم کذاب او دروغ ویونکی ثبت شوی. د قیامت په ورځ د الله سره مخامخ کیږي او دغه صفت چې کذاب او دروغ ویونکی له تا سره دی او د خپلو اعمالو لیک راخلاصوي او هر څومره پاڼې چې اړوي پکې لیکل شوي کذاب او دروغ ویونکی او په رښتې تا د کذاب او دروغ ویونکي په نوم پیژني. پوهیږم چې وبه وایي العیاذ بالله د دې نه زه پناه غواړم چې زما په عملنامو کې کذاب او دروغ ویونکی ولیکل شي او ملائکې مې په دې نوم وپیژني. د دې پر خلاف تصور وکړه. ته په خپله وینا او کړاو کې د رښتینولي په لټه کې نو د الله په وړاندې صادق او رښتیا ویونکی لیکل کیږي او ستا د اعمالو پاڼه صدیق او رښتیا ویونکی ده او په رښتې تا د صدیق او رښتیا ویونکي په نوم پیژني. اورم چې وایې به ای الله آمین، الله دې زما په پاڼو کې رښتیا ویونکی او صدیق ولیکي. نو که دا غواړې له همدا اوس نه پیل کړه او ووایه چې سر له نن څخه به په هیڅ عنوان دروغ نه وایم، تل لپاره به رښتینولي او صداقت د خپل خوی او د خپل عادت ګرځوم. تاسو ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دغه تعبیر انتخاب کړی، هدایت او لارښوونه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وایي ان الصدق یهدي الی البر و ان البر یهدي الی الجنه. سبحان الله، ته به وایې چې صدق او رښتینولي تا له لاسه نیسي او جنت ته دې بیایي، او کذب او دروغ ستا د لاسه نیسي خو تا د اور خواته بیایي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فجور او د بدی کلمه انتخاب کړه، داسې ویلي وان الکذب یهدي الی الفجور وان الفجور یهدي الی النار، ځکه چې د شر او بدی د ټولو ډولونو لپاره یوه جامع کلمه ده. یا الله، ټولې بدی له دروغو څخه سرچینه اخلي. آیا هغه وخت نه دی را رسېدلی چې صدق او رښتینولي خپله دنده وګرځوو او په دغه ښایسته صفت باندې خپل ځانونه سنبال کړو تر څو الله رب العزت موږ د جهنم د اور نه وساتي، الله رب العزت موږ ته د جنت لارښوونه وکړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. پر دے حسنا آرام درد و گردن، 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 پر دے حسنا آرام درد و گردن. زړګي و مومي آرام ستا په نامه، زړګي و مومي آرام ستا په نامه. زمانہ لري دوام ستا په نامه، که آغاز دې که انجام ستا په نامه، که آغاز دې که انجام ستا په نامه. په عرصه د شاعري کې ام سید، 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 په عرصه د شاعري کې ام سید. چې غزل وایم مدام ستا په نامه، چې غزل وایم مدام ستا په نامه.
زمانہ لري دوام ستا په نام که آغاز دی که انجام ستا په نام که آغاز دی که انجام ستا په نام زمانہ لري دوام ستا په نام کا آغاز دے کے انجام ستا په نام زمانہ لري دوام ستا په نام زمانہ لري دوام ستا په نام زمانہ لري دوام ستا